اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي خو بازارونه یې لا هم ساړه دي. که څه هم د ځینو خوراکي توکو بیې ټیټې شوي خو لا هم ګڼ شمېر خلک د پیرلو توان نه لري. وضع اقتصاد ما خیلی ضعیف تر است. محمد عارف چې په کراچۍ کې توکي خرڅوي وایي د اختر لپاره یې تیاری نه دی نیولی او یوازینۍ هڅه یې د شپې او ورځې ډوډۍ پیدا کول دي. نرخ پایین آمده به آدم بی پیسې بیې دې راټیټې شوې وي. بې پیسو سړی به څه وکړي چې لاړ شي د بیې پوښتنه وکړي. پیسې چې نه وي ویلې بې ځایه د بیو پوښتنه وکړم. نور څه چمتووالی نه لرو، یوازې د الله پاک نوم او د پلار او مور هدیرې ته ځم که قسمت وي. اون موج میریم دیگه کدوم آمدگی نداریم. د خوراکي توکو د خرڅونکو بازار هم سخت خراب شوی دی. بیکاري او زیاتېدونکې اقتصادي ستونزې د روان وضعیت لوی لاملونه شمیرل کیږي. بازار نیست و کاروبار نیست. کاروبار نشته، ټول لاس تر زنې لاس دی. هر کال مې تر 1 میلیون افغانۍ توکي خرڅول او د 10 لکو په ارزښت وچه میوې مې راوړله. چمتووالی مو نیولې، وچه میوې مو راوړې، ټوله پاتې ده. څوک یې نه اخلي، په خپله به یې راټیټېږي. نظر به سالهای دیگه د تیرو کلونو په پرتله زموږ په نظر کاروبار 50 سلنه کم شوی. کمتر شده. ځینې دکانداران وایي د خلکو اکثر عاید هغه پیسې دي چې له بهر افغان کډوال افغانستان کې خپل کورنۍ ته استوي. دا په داس حال کې ده چې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي چې د بېوزلۍ په زیاتېدو سره افغانستان کې له 24 میلیونو زیات خلک عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.